سلامونه او درنښت د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مه شئ. یو ځل بیا زه واحد الله امان له یو نوي ناول سره ستاسې درنه چوپړ ته حاضر شوی یم. دا ناول ډیوډ جانز نومیږي چې پخوانی نوم یې بغدادي پیر دی. د دې ناول لیکوال نصیر احمد احمدي دی. د ناول محتوا یا منځپانګه د امیر امان الله خان د ماتې کیسه او د ماتې علتونه او لاملونه دي. هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. نن شپه د دې ناول لومړۍ برخه اورئ. ډیوډ جانز لارا اوتوکړې جامې په بکس کې کېښودې. ویې ویل سوزان څه فکر کوې؟ د پوهنتون 2 ورځې رخصتې دي. په دومره ستړي سفر ارځي؟ ځوان نجلۍ ریموټ ور واخیست، ټلویزیون یې مړ کړ. ویې ویل تر دې ډېره رخصتي نه لرو. ښه ده، څو ورځې به د لندن له شور ماشوره لرې یو. لارا ناره کړه. ټاما غوږ یې ونیو، څه یې وانه اورېدل. لور ته یې وکتل. ویې ویل ورور دې چېرته دی؟ سوزان کړکۍ ته ودرېده. له پورته یې لاندې وکتل. پلار یې د واګون موټر پر سر د لرګي وړه کښتۍ تړله. ویې ویل مخکې موټر پاکوه. لارا د بکس زنځیر کش کړ. سوزان پر زینو ښکته شوه، د باندې ووته. لمر پوس لګېده. نري باد د ونې ببرې پاڼې خوځولې. سوزان یودم چیغه کړه، منډه یې واخیسته، لرې ودرېده. په خشکه یې وویل پلاره تر اوسه لا یخني ده. له عمره پوخ سړي د موټر مخکینۍ شیشې ته د اوبو پایپ نیولی و. خندل یې. سوزان پر خپله غاړه لاس تیر کړ. ګوتې یې لندې شوې. ټټر ته یې وکتل. لوند و. د ونې له سیوري لمر ته شوه. ویې ویل پلاره ټام دې نه لید؟ سړي زیرې زمینۍ ته اشاره وکړه. سوزان ورغله. ژیړ ګروپ بل و. د زیرې زمینۍ په بل سر کې ټکا خطه تر زړو کوچونو تیره شوه. پښه یې له بایسکل سره ولګېده. پر ولاړو کارتنونو یې لاس تکیه کړ. د وښو د ریبلو د ماشین له سره یې د مخ نقاب ور واخیست. نقاب اوږدې سرې داړې درلودې، سترګې تر غوږونو پرې وې. نقاب یې خپل مخ ته ور واغوست. ارام ګامونه یې واخیستل. مخکې لاړه. ورو یې د لرګي په یو لوی صندوق کې څه لټول. سوزان ملا کړوپه کړه، وغرېده. ټام ور ونه کتل. د سوزان د تندي نرۍ ګونځې سره ورغلې. ونه ډار شوې؟ ټام وویل د کرکټ په توپ پسې ګرځم. میاشت مخکې مې په همدې صندوق کې لید. سوزان وخندل. په دومره جنجال نه ارځي له کرکټه پرته میله نه میله. سوزان ډارونکی نقاب لرې کړ. پر یوه کارټن کېناسته. ټام وویل ایرلینډ مې نه خوښېږي. کاشکې مو یوه اونۍ همدلته په لندن کې تېره کړې وای. سوزان ودرېده. درب شو. سره ته یې لاس ونیو. له پورته د لرګي کوچنی صندوق راولوېد. پر ځمکې ولګېد. پورتنۍ تخته یې بېله شوه. ټام چیغه کړه پام! سوزان کېناسته. له ځمکې یې کوم شی راپورته کړ. ګروپ ته یې ونیو. ویې ویل مډال! ټام په بیړه ور وکتل. مډال یې د خپلې خور له ګوتو ویست. ورو یې وویل د ژیړو دی، ورته وګوره څه پرې لیکل شوي. د انګلستان د ملکې مډال 1945 میلادي کال. سوزان وویل اوس 2014 کال دی، معنا 81 کاله یې وتلی دي. ټام پړمخې پروت صندوق په بله خوا ور واړوه. یوه پنډه زړه کتابچه یې ترې ولوېده. سوزان کتابچه ور واخیسته. ورپو یې کړل. ویې ټوخل. د کتابچې پر پوښ یې څنګله تېره کړه. شونډې یې وخوځېدې. بغدادی پیر ډیوډ جانز. سوزان د کتابچې ځای پاڼې واړولې. یو ځای لیکلي و. یوې مرغۍ ته مې وکتل. د ستونې سپینې پستې بڼکې به یې وپړسېدې. اخیستې هوا به یې په خواږه غږ بدله شوه. بوډا په بیړه وویل خوښه دې شوه؟ ارزانه ده؟ ومې ویل نه،
یو دم یې بې غاښونو خوله خلاصه شوه. په خوند یې وویل اها خو سم وایه چې کوتر بازې. سوزان یوه بله پاڼه واړوله. امان الله خان وویل ناوخته ده، وار له واره به د مطلب خبره راواخلم. ایلن مایک پیژنئ؟ ټوخي واخیستم، له خولې مې چایو داره وکړه، پیاله مې پر میز کېښوده، بښنه مې وغوښته. ژر مې له جیبه سپین رومال راویست، د خپلې کورتۍ د ټټر پر لنده شوې برخه مې تیر کړ. سفیر ته مې وکتل، په لاس کې نیولې پیاله یې لړزېدله. د کتابچې په بله پاڼه کې لیکلي ول. یو دم مې ډټ خندا واورېد. یوه کوچیاني غږ وویل پیر صاحب له خپلې خبر نه دی، پرتوګ یې په چپه اغوستی، نو ورک سرلی به څنګه په خپلو پښو راولي. سوزان بله پاڼه واړوله. زه به پر ځمکه ګرځېدم، خو خلکو به اسمان ته کتل، په هرې سپینې کوترې پسې به یې چیغې وهلې پیرګل ته وګورئ، له ځانه یې کوتره جوړه کړې، پر خپلو مریدانو راګرځي. چا چې به ولیدم پر ځان د دوزخ اور حرام ګڼه. سوزان بیرته د کتابچې پاڼې سره وروستې. موټر تیز و، ونې، کورونه، شنې کروندې په منډه شاته تلې. سوزان وویل پلاره میله نو داسې وي. سړي وخندل. د موټر له اکسلیټره یې پښه پورته کړه. سوزان د مخې سیټ ته غړۍ ور اوږده کړه. د سرعت ستن 50 میلو ته راښکته شوه. ویې ویل اوس نو په رښتیا میله شوه، له لارې هم باید خوند واخلو. ټام چیغه کړه هلته وګورئ. سوزان مخ ور واړاوه. لرې په شنو غونډیو کې دوو سپینو آسانو منډې وهلې. لارا وویل لارې ته ګوره. سړي لاس ور وغځاوه. د ښځې پر ورانۍ پستا چونډۍ ور ولګوله. د لارا مخ سور شو. په بیړه یې شاته وکتل. اولادونو یې ورمېږونه کاږه کړي ول. د موټر د شال له شیشې آسونو ته کتل. د ونو غوټه راغله، آسونه ورک شول. سوزان مخ واړوه. د موټر د عقبنما په آینه کې د خپل پلار وړو سترګو ته وکتل. ورو یې وویل پلاره نیکه دې څنګه سړی و؟ سړي وخندل. څنګه دې یودم زما نیکه ذهن ته درغی؟ هسې زما نیکه ستا د مور د نیکه غوندې کشیش نه و چې ټول عمر په کلیسا کې تیر کړي. د لارا ټنډه تروه شوه. ته باید زما نیکه ته احترام وکړې. سړي وخندل. ما خو کومه بده خبره نه ده کړې. غلی شو. په خوند یې وویل برطانیې ته د ډیویډ جانز خدمتونه نشو هیرولی. پوهیږئ نیکه مې په برطانوي هند کې ګیره سپینه کړه. پوره 40 کاله یې ملکې ته خدمت وکړ. سوزان وویل مډال مې ولید. سړي په بیړه ور وکتل. سوزان وویل نن سهار مې په زیر زمینۍ کې یو صندوق وموند. سړی په خبره کې ور ولوېد. هلته یوه زړه کتابچه هم وه. اهو راسره راوامخیسته. سړي وخندل. ښه دې وکړل، خو پام ورسره کوه. ټام وویل پلاره تا لوستې ده؟ اهو خو کلونه مخکې، سم مې نه دي په یاد. تاسو یې ولولئ، پر خپل غور نیکه به افتخار وکړئ. د کښتۍ پر غولي ګڼ موټر ولاړ ول. سمندري مرغانو خپل اوږده سپین وزرونه باد ته ورکړي ول. هوار تلل. سوزان د کښتۍ اوسپنیزې کټارې ته ودرېده. د سمندر اوبه ارامې وې. کله کله به د نجلۍ ژېړ اوږده ویښته د هغې ښۍ سترګې ته راغلل. ګوتې به یې ترې لاندې کړې، تر غوږ به یې واړول. کښتۍ ورو تله. شاته یې د سپینو زګونو لیکه پاتې کېدله. سوزان مخ واړوه. پر مخامخ اوږده څوکۍ یې جوړه ښکارېدله. ځوان نجلۍ د هلک پر زنګون سر ایښی وه. هلک د نجلۍ په ژېړو ویښتو کې ګوتې تېرولې. د ټام غږ یې واورېد. دا یې د کښتۍ سالون ته د خوراک لپاره ور وبلله. ورغله. د کاچوغو او پنجو ټکا خطا. ګڼ کسان ناست ول. ډېرو یې تنګې سترګې او پیتې پوزې درلودې. د چین، جاپان او کوریا سیلانیان ول. سوزان میز ته نږدې څوکۍ وښویوله. کېناسته. سره کړې غوښه یې غوښه نه شوه. له ګارسونه یې د ترکارۍ سوپ راوغوښت. ډوډۍ یې وخوړه. کوټې ته لاړه. پر کټ پرېوته. د کمپیوټر له بکسه یې د خپل غوره نیکه کتابچه راویسته. بغدادي پیر ډیویډ جانز.
د مطالعې ګروپ یې ولګاوه، ځای ځای پاڼې یې واړولې، مسلسل تاریخونه یې نه درلودل. کله کله به د یوه او بل یاداښت تر منځ میاشتې اوان کلونه وتلي ول. بیرته لومړۍ پاڼې ته راغله. د سوزان غورنیک ډیوډ جانز لیکلي ول. برطانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال د فبرورۍ 28. نارامه یم، کیسه معلومه ده. غرمه مې هندي شراب وڅښل، ښه نه ول. پر زړه مې ترخې اوبه راوښتې. نیم ساعت مې په تشناب کې تیر کړ، بې ګټې وه. آخر مې د میلمستون زړې خدمتګار ایراني ته ورغږ کړل. له جارو سره راغله، ګېډې ته مې غبرګ لاسونه نیولي ول. له درده تاوېدم. ډاکټره مې راوغوښت، راني د باندې ووته. شیبه وروسته یو کوچنی خیرن بوتل راته ونیو. ویې ویل چې یوناني دوا ده، د نس تاو به دې ښه کړي. یو خرپټ شنه رنګه پوډر مې له اوبو سره تیر کړل. د راني خبره سمه وه. ساعت وروسته مې د نس چونګاری ودرېد. ماسپښین یو عسکر راغی، سلامي یې ووهله. یو کاغذ یې راته ونیو. حیران شوم. چانسلر لاهور ته راغلی و. عاجل یې غوښتی وم. په بیړه مې پر ځان اوبه تېرې کړې. ژمی دی، خو اوبه تودې لګېدې. دریشي مې واغوسته. پر کوډبان ایښې شپو خولۍ ته مې لاس ور وغځاوه. د باندې په 4 آسونو پسې تړلې ګاډۍ ولاړه وه. ور وختم. د لاهور بازار له ګڼې ګوڼې ډک و. د هندي تنګو مسالو بوی ته ګاډۍ یوې تنګې کوڅې ته ور ننوته. له اذانونو سره د پایزیبونو د شرنګا غږونه ګډ ول. څوک جوماتونو ته تلل، څوک د رمسالونو ته روان ول، چا د رقاصو ننداره کوله. ګاډۍ یې پخوانۍ کلا ته ننوته. دا کلا په لاهور کې د انګریزانو لوی مرکز و. اوږدې کوټې ته ورغلم. له پوځي منصبدارانو ډکه وه. د چانسلر ډبل اوږده بریتونه ځړېدلي ول. خولۍ مې د سلام په دود له سره ښکته کړه. پر اوږده میز پورې جوخته څوکۍ مې راکش کړه. کېناستم. د څنګ ملګري البرټ ته مې وکتل. اوږې یې پورو ته واچولې. لاهور ته د چانسلر د ناڅاپي راتګ په علت نه پوهېده. چانسلر په برطانوي هند کې د سر سړی و. ما ډېرې ناستې ورسره کړې وې، خو تر دې دمه مې دومره نارامه نه و لیدلی. ما یې لاسونو ته وکتل. پنډې سرې ګوتې یې لړزېدلې. چانسلر ودرېد. غاړه یې صافه کړه. ویې ویل، د افغانستان له حالاتو خبر یاست؟ ټول غلي ول. البرټ ودرېد. هو صاحب. پاچا حبیب الله خان د لغمان په کلګوش سیمه کې وواژه. غلی شو. چانسلر وویل، همدومره؟ نه، څه موده مخکې زوی امان الله خان پاچاهي اعلان کړه. د امان الله خان په اړه څومره معلومات لرئ؟ البرټ بله خبره ونه کړه. چانسلر د تمباکو له پاڼو جوړ پڼ سګرټ ولګاوه. له خولې یې سپېره لوخړه راووته. یو دم یې چیغه کړه، ای شورام چیرته دی؟ دروازه خلاصه شوه. انګریز پوځي سلامي ووهله. په زوټه یې وویل، ای صاحب، ای شورام همدا اوس راورسېد، خو نیغ تشناب ته لاړ. البرټ ته مې وکتل. لاندینۍ شونډه یې په غاښونو کې ټینګه نیولې وه. ګېډه یې پورته پورته غورځېده. په مخ کې یې راټولې شوې وینې وپوهولم چې خندا یې په ډېره سخته کابو کړې ده. نورو ته مې وکتل. ټولو جدي څېرې نیولې وې. ایشورام راغی، خو چانسلر د دمې جوړولو وخت ورنه کړ. له هغه یې وغوښتل چې خبرې وکړي. ایشورام مې پېژانده. هندو و، خو صافه پښتو یې ویله. د په کابل کې د یوناني طب کاروبار کوه، خو په اصل کې د برطانوي هند تنخوا خوړله. ایشورام وویل، زما دکان د کابل مراد خانې ته نږدې دی. څو ورځې مخکې پر سپین آس یو سپور ځوان راغی. ځوان ښایسته ښکارېده. غټې سترګې، سپین مخ او نري بریتونه یې لرل. ورنږدې شوم. امان الله خان له ګارډ او عسکرو پرته یوازې راوتلی و. له تیکې راوتلې توره یې لمر ځلوله. خلک خبر شول. دکانونو ته قلفونه ور ولوېدل. ته میداني له سلګونو یا هم زرګونو کسانو ډکه شوه. ځوان پاچا ناره کړه. ولس یې د خپلواکۍ اخیستلو ته راوباله. د یو سرلوړی، آزاد او پرمختللی افغانستان غوښت.
په خبرو کې زور و. خلک د انګریزانو پر ضد پاڅون ته رابلل. ایشورام 20 دقیقې خبرې وکړې. کېناست. چانسلر له جیبه یو کاغذ راوایست. امان الله خان برټانوي حکومت ته لیکلي و چې افغانستان باید د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. وروسته یې د ناستو کسانو نظر وغوښت. ټول په یوه خوله ول. د امان الله خان لیک هسې باټې وګڼلې. ویې ویل چې یو کمزوری پاچا د برټانیا د لوی امپراتورۍ پر وړاندې هیڅ هم نه دی. دا ماشوم بې ارزښته وګڼئ. همداسې یې پرېږدئ. د لیک ځواب مه ورکوئ. خو ایشورام قناعت نه کوه. ویې ویل چې له امان الله خانه ویره په کار ده. ما تر دې پخوا په یو افغان کې هم داسې د ازادۍ شور او له انګریزانو دومره ډېره کرکه نه ولیدلې. سوزان کتابچه کې ایښوده. تشناب ته لاړه. مخ ته یې څو لپې اوبه ور واچولې. بیرته پر کټ اوږدا وغځېده. پاڼه یې واړوله. برټانوي هند لاهور 1919 میلادي کال د اګست 10 د شپې 1 بجه ده. ویښ یم. اعصابو مې کار پرېښی. یو ځوان پاچا څنګه یوې لوی امپراتورۍ ته ماتې ورکړه. زړه ته مې نه لویږي. خو واقعیت دی موږ په څو جبهو کې مات شو. تش لاس خلکو توپونو او تیارو ته غېږې ورکړې. ترپ پر ځمکه یې راوویشتل. سخته ده. لویه برټانیا یې وشرموله. برټانوي هند لاهور 1919 میلادي کال د سپټمبر 22 سهار په خړه ټلیفون راغی. چانسلر ور وغوښتم. نیم ساعت وروسته یې راته وویل چې بار او بستره دې وتړه. له څو نورو کسانو سره به کابل ته ځې. دې ناڅاپي سفر ته نه وم تیار. خو د چانسلر تریو تندي وپوهولم چې اضافه خبره مې په ګټه نه ده. چانسلر راته وویل چې په کابل کې زموږ د یو څو کسانو موجودیت ضروري دی. 100 زړونه مې سره وتړل. ناروغي مې بانه کړه. ورته ومې ویل چې که امکان ولري بل څوک ولېږه. خو قناعت یې ونه کړ. دی پوهېده چې دې ماموریت ته تر ما بل غوره کس نشي موندلی. زه د برټانوي هند په ټولو سیمو کې ګرځېدلی وم. د خپل 15 کلن ژوند 14 کاله مې د برټانوي هند په استخباراتو کې تیر کړي وه. له بنګاله رانیولې. د ایران تر سرحده بلد وم. 6 کاله مې له شاه حبیب الله خان سره په دربار کې د مشاور وظیفه درلوده. د افغانانو خوی رواج ښه او بده را معلومه وه. په پښتو مې صافې خبرې کولی شوای. له قواریم انګریزانو ته نه پاتې کېدم. مور مې ایټالوۍ وه. د افغانانو غوندې رنګ یې درلود. تورې سترګې او تور ویښته مې له موره وړي ول. کابل 1919 میلادي کال د اکتوبر 4 پرون یې راته وویل چې له غازي امان الله خان سره به سبا په 10 بجو ګورئ. اخو البرټ را یاده کړه چې افغانان وخت ته ارزښت نه ورکوي. د سهار ناشته مو په کراره وخورئ. البرټ تک سورچاغ سړی دی. سره سره ډبل بریتونه لري. په خوراک ډېر وخت تېروي. استمه یې خیږي. له هرې ګولۍ خوند اخلي. خو زموږ د سفر بل ملګری 4 هډوکي خوار بوډا دی. که د بدن غوښه ترې وتراشي نو په ټول 4 کیلو نه ترې جوړیږي. خو پزه یې تر اندازې زیاته اوږده ده. ډېر نه خاندي. خو کله چې وخاندي پورتنۍ شونډه یې په پزه کې ورکه شي. 11 بجې ارګ ته ورسېدو. یو په ونه لوړ دریشي کړی ځوان راغی. موږ یو لوی سالون ته رهنمایي کړو. بخښنه یې وغوښته. ویې ویل چې پاچا په 10 بجو ورغوښتي وای خو تاسو ناوخته راغلی. پاچا له 11 تر 12 بجو پورې له ځینو قومي مشرانو سره ګوري. ځوان غلی شو. ویې ویل پاچا د ماسپښین له لمانځه وروسته بله غونډه لري. خو زه به احوال درته راوړم. شاید د ډوډۍ پر وخت مو ور وغواړي. ځوان له سالونه ووت. البرټ وویل له ساده سړي سره نه یو مخامخ. حیران سترګې مې ور واړولې. البرټ وویل په اسیایي هیوادونو کې مې ډېر پاچاهان لیدلی دي. خو دا سړی امان الله خان لومړنی پاچا دی چې وخت ته ارزښت ورکوي. یوه خدمتګار له شیدو ډک ګیلاسونه او کلچې راته راوړې. له کړکۍ مې باندې وکتل. د ارګ لور ډبرین دیوالونه پاک ول.
یو بوډا له نري سړک څخه د ونو ژیړې پاڼې جارو کولې. ارګ مې پخوا هم لیدلی و، خو دومره پاک نه ښکارېده. د باندې ووتم، سور باد لګېده. په چمن کې د ګچو سپینې لیکې تېرې وې. پورته مې وکتل، د شیر دروازې د غره پر څوکو د واورې نری پیروی پروت و. سګرټ مې ولګاوه. د جارو غږ نږدې و. یوه شېبه ودرېدم. د مني لمر ته مې په سختۍ اډونه تاوده شول. نیم سوخته سګرټ مې په چمن کې واچاوه. تر ډېره مړ لوګی ترې خوت. بوډا راغی، نیم سوخته سګرټ یې ورپورته کړ، په جارو شوو پاڼو کې یې واچاوه. بوډا ته مې وویل، په چمن کې دا سپینې لیکې ولې جوړې کړي دي؟ بوډا راوکتل، څه یې ونه ویل، لاړ. د ګل تر بوټي لاندې لوېدلی کاغذ یې ور واخیست، بېرته راغی، کاغذ یې په لاسي کراچۍ کې واچاوه. ویې ویل، پاچا امر کړی چې د نیالګیو د ایښودلو لپاره کتار کیندې وکیندئ. ومې ویل، خو نیالګی د هود په میاشت کې ایښودل کېږي. بوډا وخندل، خو پاچا بل څه وایي چې یو خو به کار تیار وي، بل دا چې د ژمي واورې او یخونه به د کیندل شوو کندو خاوره نور هم پسته کړي. پسته خاوره د نیالګیو ودې ته ښه ده. نو پاچا مو په باغوانۍ پوهیږي؟ بوډا وخندل، پاچا په ډېرو شیانو پوهیږي، کم کتابونه خو نه لولي. ومې ویل، ته له څه وخته راهیسې دلته پارک کې؟ بوډا وویل، په ښار کې مې سوالګري کوله. پاچا موټر راته ودراوه، خواست یې نه و خوښ. ورته مې وویل چې نو څه وکړم؟ 10-11 عیاله راپسې دی، ډوډۍ غواړي، بس دلته یې راوستم. کار مې اسانه دی، د سړکونو په جارو کولو کې پیاوړی یم. د میاشتې په آخر کې تنخوا راکوي، تر بسه هم پسې تیره ده. بوډا کراچۍ ټیله کړه، وچې پاڼې ورسره یوړې. د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو، د ډیوډ جانز ناول لومړۍ برخه مو همدومره وه. له ملتیا مو مننه.